السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انشاءاللہ نن به سورہ اعراف آیت نمبر 186 وایو 186 186. الله تعالی د دې معنی د دې ترجمه الفاظ او مفهوم الله تعالی د توفیق راکړي چې دغه حق ادا کړل شم، او الله تعالی دې موږ او تاسو ټول په قرآن باندې شرح صدر نصیب کړي، او الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. آمین. او الله نه سوال کوو چې هر هغه رکوټ چې د قرآن کریم کې راځي الله تعالی ته هغه موږ لري کې کبه مریانې دي که نور مسائل و مشکلات دي ته خبرې د هر څه نه. نو دینه شاتنی آیتونو کې الله تعالی د قرآن باره کې دا خبره وکړله په آخري کې چې فبأي حدیث بعده یؤمنون، د قرآن نه بعد بیا بل په کوم شي باندې دوی ایمان راوړي، یعنی دنه بل غټ دلیل او دنه بل غټه خبره به د څه شي وي چې دی بیا هغه ومني. نو هغه باره کې اوس الله تعالی د هغه اصلیت ښیي چې دا ولې داسې دي. نو الله فرمایي من یضلل الله، څوک چې ګمراه کی الله، فلا هادیه، نو نشته هېڅوک هدایت ورکوونکی له هغه ته. دا آیت د دې مفهوم معنی به رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبو کې هم ویل، عام طور باندې موږ خطبو کې څنګه چې وایو چې څوک چې الله ګمراه کی هېڅوک هغه ته هدایت به نشي ورکولی. نو دې مطلب دا دی چې د دې د غوږونو ته او د دې دماغونو ته چې دا خبره نه راننوځي دا الله ګمراه کړي دي. او ګمراه کړي ولې دي؟ داسې نه ده چې کنه دا اول نه الله ګمراه کو، نه، دی توجه نه کوله. او دې باره کې تاسو ته مخکې بار بار احادیث او د قرآن کریم آیتونه اورول شوي دي، تاسو به یاد وي انشاءالله. رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم فرمایي چې په زړه کله ګناه چې سړی وکړي نو په زړه باندې یو تور داغ ولګي، بیا بله ګناه وکړي بل داغ ولګي، بله ګناه وکړي بل داغ ولګي. نو که دې معافي وغواړي نو زړه صفا شي، ځکه چې الله فرمایي چې توبې ویستونکی داسې وي لکه چې سره یې ګناه کړي نه وي، نو زړه یې صفا شي. نو کله چې دی توبه نه وباسي مسلسل ګناهونو باندې ګناهونه کوي نو د زړه تک تور شي. نو چې کله تک تور شي زړه، نو بیا الله تعالی په خپله فرمایي چې فلما زاغوا ازاغ الله، کله چې دوی کاږه شو نو الله کاږه کړل. او الله تعالی هدایت کوي من یونیب، څوک چې راځي الله تعالی طرف ته. نو دوی په خپله ځان هغه ځای ته برابر کو چې هغه ځای کې الله تعالی بیا هدایت نه ورکوي، دروازې بندې شي. نو چې کله بیا دا دروازه بنده شي نو دا دروازه بیا الله نه علاوه بل څوک نشي خلاصولی. الله دې داسې بد حالت نه موږ تاسو بچ کړي. دا ټولو نه بدترینه، سختترینه، شدیدترینه سزا ده چې دنیا کې انسان ته الله تعالی ګمراه کی او بیا ورته لاره نه ښایي. ځکه چې هدایت هی داسې شی دی چې مرګ نه بعد انسان د قبر سختۍ نه بچ شي، د قیامت د سختۍ نه بچ شي او جنت ته لاړ شي بیا. او چې دا لاره پې بنده شوه نو بیا خو جهنم یقیني شو. نو قبر سختیانې دي، د قیامت سختیانې دي. الله تعالی ته موږ بچ کړي د هغې سختیانو نه. لوی سختي پاتې دي موږ ته. الله تعالی د مرګ موږ په دې کلمې باندې وګرځوي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. آمین. نو الله فرمایي څوک چې الله ګمراه کړي نو هغه ته بله څوک هدایت ورکړي؟ هدایت نشته د دپاره. ویذرهم، او پرېږدي دوی الله تعالی فی طغیانهم، د دوی په سرکشۍ کې یعمهون، چې هغوی سرګردان دي. دا ختم الله علی قلوبهم په شانتې سوره بقره کې تاسو ویلی دی چې الله د دوی په زړه باندې مهر وهله، چې مهر وهلی شي بیا خبره ختمه شوه. نو پرېږدي الله تعالی دوی د دوی په دې سرکشۍ کې چې سرګردان دي، په هغې کې هدایت ورته نه میلاویږي. الله دې موږ داسې خلکو نه، الله تعالی دې موږ داسې حالت نه بچ کړي. آمین. من یضلل الله، څوک چې ګمراه کړي الله تعالی، فلا هادیه، نو نشته څوک هدایت ورکوونکی له دته. ویذرهم، او پرېږدي دی فی طغیانهم، د دوی په سرکشۍ کې یعمهون، چې هغوی سرګردانه ګرځي.